بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه چې انسان پیدا ورته د زده کړې وړتیا ور په برخه کړه. راځو نن ورځ د انګلیسي بنیادی الفاظ وایو. بنیادی الفاظ یعنی که چیرته دغه د انګلیسي بنیادی الفاظ د چا زده نه وي نو هغه نشي کولی چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. نو دغه د انګلیسي الفاظ بنیادی الفاظ کوم دي؟ راځو دا تاسو ته تشریح کوو. اول چې دی آی دی آی زه I am going to the market. زه مارکیټ ته ځم. I am going to the home. زه کور ته ځم. I am going to the classroom. زه ټولګي ته ځم. دا زه. دویم راځو یو ته تاسو یا ته. یو چې دی ته هم استعمالیږي او تاسو ته هم استعمالیږي. نو د یو به موږ څنګه استعمالو؟ Where are you from? Where are you from? و ستاسو ځای چیرته دی؟ Where are you from? یا تاسو د کوم ځای یاست؟ یا ستاسو کور کوم ځای کې دی؟ دا یو. بل راځو وی یعنی مونږ. We are playing cricket. مونږ د کرکټ لوبه کوو. We are playing cricket. مونږ د کرکټ لوبه کوو. بل راځو هو یا څوک. هو یا څوک. دا چې دی WH کوېشن دی چې دا به تاسو وروسته تعریف او د دې په اړه باندې پوه شئ چې تعریف د دې داسې دی who is a WHR information question word which is used ask about person or persons. یا وایي هو چې دی هغه کلمه ده WH کوېشن یا WH پوښتنه ده چې استعمالیږي د هغه چا او یا د هغه اشخاصو په اړه باندې د معلوماتو لپاره. راځو who are you. Who are you? ته څوک یې؟ Who are you? ته څوک یې؟ What. بل چې دی what دی. What یعنی څه. What is your name? ستاسو نوم څه شی دی؟ What څه. Whose د چا. Whose pen is this? دا قلم د چا دی؟ Whose pen is this? دا قلم د چا دی؟ Whom چا سره. whom یو whom د چې HOME راځي هغه whom چې د کور ته ویل کیږي. دا WHOM د چې دا WH information question word دی یا معلوماتي پوښتنه ده. whom are you talking with? whom are you talking with? ته د چا سره خبرې کوي. where یعنی چیرته. where هم WH کوېشن دی. where چیرته. where are you going? ته چیرته روان یې؟ where are you going? ته چیرته روان یې؟ when هم WH کوېشن دی. کله معنا لري. when کله. when will you come? ته به کله راځې؟ when will you come? ته به کله راځې؟ بل why چې دی دا هم WH کوېشن دی. WH کوېشن هغه کوېشنونه دي چې په اول سر کې W او H راغلی. why معنا ولې. why are you talking? why are you talking? ته ولې خبرې کوي. بل how یعنی څنګه. how are you? ته څنګه یې. how معنا یې څنګه. بل each هر یو. که تاسو ګورئ دغه هر یو لفظ چې دی دا هم په ورځنۍ خبرو اترو کې ډېر کاریږي. each هر یو. each of the balls cost 20 افغانیز. each of the balls cost 20 افغانیز. وایي د هر یو بال قیمت 20 افغانۍ دی. money ډېر. یو money MONY لیکل کیږي چې هغه money پیسو ته وایي. یو MANY دی چې دا ډېر معنا لري. money ډېر. ګورئ دغلته لاندې دواړه money راغلي. I have many money. I have money. زه ډېرې روپۍ لرم. بل all یعنی ټول. all of you come here. تاسو ټول دلته راشئ. all of you come here. تاسو ټول دلته راشئ. some یو څه. some یعنی یو څه. give me some time. ما ته یو څه وخت راکړه. give me some time. ما ته یو څه وخت راکړه. also هم.
یو also او دا to چې دی دا دواړه هم معنی لري to TOO to لکه you also come ته دلته راشه ته هم دلته راشه دغه هم چې دی also you ته also هم come دلته راشه you also come ته هم راشه my زما this is my book دا زما کتاب دی my چې دی خپله معنی زما دی زما my زما this is my book this is my pen this is my home this is my market دا ټول چې دی my چې دی خپل د ملکیت دعوې لپاره استعمالیږي مثلا زه وایم چې دا موبایل زما دی this is my mobile دا زما موبایل دی د نن ورځې درس تر همدې پورې و تر بیا مو په لوی او بخونکي الله تعالی سپارم په مخه مو ښه